یوازې خو لاهور والا او پیښور والا اکټران نه دي که نه، کراچۍ کې هم ښه خوندور اکټران پراته دي. پوه شوې، زمونږ خپل ټیم دی. شوټینګ به شروع شي، خو لکه نن سبا لکه ورځې هم لنډې دي او دون هم دی. پوه شوې، یخني هم ده، لکه د ورځو کمې د وجې نه پوه شوې لکه شوټینګ به لکه لیټ کېږي. زما په حساب کې اوس چې مونږ دا کومه کہانی لیکله ګزار، لکه دا زما پسندیده کہانی ده، لکه دا پکې بیسټ کہانی ده. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، زما پر څنګ یو داسې میلمه ناست دی چې دې میلمه په ډېرو ټیلی فلمانو کې د خپل فن مظاهره هم کړې ده او له دې سره سره د ډېرو ټیلی فلمانو کهانیان هم دې فنکار لیکلی دي. د دې فنکار نوم دی عجب خان. له عجب خان سره د پښتو فلم انډسټري د وړوکي اختر د فلمو متعلق خصوصي مرکه کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې عجب خان ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مشه. وعلیکم السلام. عظیم خان بھائی څنګه خیر دی؟ تاسو ډېره مننه چې تاسو زمونږه ځي ته پیښه وکړه او ډېره مهرباني. ډېره مننه. عجبه دا ما ته ووایه، وړوکي اختر چې کوم دی را روان دی، پښتو فلم انډسټري به وړوکي اختر ته څومره فلمان ورکړي؟ زما په خیال چې 3 فلمونه لکه زما په حساب کې لکه را روان دي. یو سره جوړه دی او یو یار میندو زه مسلمان یم او یو هیرو نمبر 1. نو په کار ده چې لکه دې کې مطلب دا لري دو لکه 3 فلمونه باندې کار نه کېږي. په کار ده چې 4-5 فلمونه لکه راویشتې وي، نو بیا به عوام لکه متاثره شي. عجب ورور، دا ما ته وایه پښتو فلم انډسټري د وړوکي اختر دپاره 3 ښایسته فلمان کتونکو ته ورکوي. په دې 3 فلمانو کې ستا ذهن څه وایي چې کوم فلم به کتونکي خوښ کړي؟ عظیم بھائی، لکه نن سبا په سوشل میډیا باندې لکه فلمونه خو ډېر گردش کوي، خو زما په ذهن کې چې کم دی یو اوس چې کم فلم ذهن کې زما راځي لکه یار میندو زه مسلمان یم. نو څنګه چې نوم دروند دی که نه، داسې به فلم هیټ ځي. د دې ډایرکټر لکه ډېر بهترین ډایرکټر دی او کہانی نویس چې کم دی ډېر بیسټ بهترین کہانی نویس دی سعید تیکالي. په وړوکي اختر باندې به دا فلم لکه خلک ډېر خوښوي. پښتو فلم انډسټري تر اوسه پورې له یو فنکار سره ظلم کړی دی او که نه؟ عظیم بھائی، لکه زه خو وایم چې لکه مطلب دا دی چې دوی خو لکه ظلم خو به یې کړی، ولې چې دلته کې مطلب دا دی لاهور والا یوازې خو لاهور والا او پیښور والا اکټران نه دي که نه، کراچۍ کې هم ښه خوندور اکټران پراته دي. پوه شوې، زمونږ خپل ټیم دی او موږ دلته 30-35 سالونه لکه ډرامې کوو. زه خو پکې اوس راغلی یم، لکه زاړه اکټران موږ سره شته. پوه شوې، لکه سید رحیم راجا، شکرا، امیر جانانو، اکبر شینا، مقرب خان. موږ سره چا هیلپ ونه کو چې بھئی لکه تاسو راشئ، تاسو پکې یو پارټ ماټ والی یو سین والی. لکه لاهور پیښور والا موږ سره کوپریټ وسه پورې ونه کو. لکه زما دا گزارش ته چې پوه شوې که نه، زموږ دا لکان هم لکه ښه اکټران دي، ما نوی اکټران دي، دوی له پکې هم څه چانس ماس خو ورکول غواړي که نه. زه خاص کر سید تکالي ته وایم چې زموږ یو اکټر ستاسو خواته راغلی و شکرا، او تا ورسره واده کړې وه، تا ورته ویلو چې زه به لازمي تا په دیدن فلم کې کاست کومه. لکه هغه غریب له تا پکې سین ورنه کو، دا خو تا ظلم وکړو، زیاتی دې ورسره وکړو. ولې هغه غریب سړی و که نه، هغه خپل کار خراب کو، ستا خواته راغی او داسې دې واپس را رخصت کو. عجب ورور، دا ما ته وایه د وړوکي اختر دا 3 فلمانو شوټینګ به کله شروع شي؟ دا خو لکه مطلب دا نن سبا داسې حساب دی شوټینګ به شروع شي، خو لکه نن سبا لکه ورځې هم لنډې دي او دون هم دی. پوه شوې، یخني هم ده، لکه د ورځو کمې د وجې نه پوه شوې لکه شوټینګ به لکه لیټ کېږي. عجب ورور، دا ما ته وایه تا تر اوسه پورې د څومره ټیلی فلمانو یا د څومره ډرامو کهانیانې لیکلي دي؟ عظیم بھائی، تقریبا ما خو به یو 15-20 کہانیانې لیکلي، لکه کراچۍ ټیلی فلمونو کې دومره به مې لیکلي. په دا 15-20 کهانیو کې داسې کهانۍ چې ستا هم خوښوي او د پښتنو هم خوښوي؟ نو داسې کهانیانو خو لکه عظیم بھائی ډېرې دي، خو لکه زما په حساب کې اوس چې مونږ دا کومه کہانی لیکله ګزار، لکه دا زما پسندیده کہانی ده، لکه دا پکې بیسټ کہانی ده.
د ګزار ذکر د وکړي دا ګزار ډرامه به کله ریلیز کیږي؟ دا خو اوس عظیم بی لکه ورځې م لنډې دي که نه کیدای شي میاشت د اختر نه مخکې به انشاءالله عوام ته موږ لکه ګزار ډرامه ریلیز کوو. په دې ګزار ډرامه کې به کم کم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي؟ ګزار ډرامه کې خو به موږ سره فنکاران ډېر دي، خو په دې کې زمونږ لکه خاص کرکټر چې کوم دی رحمان شاه خټک، داسې مقرب خان دی، اکبر خان سواتی دی موږ سره، داسې زیما عجب خان او سید رحیم راجا دی، بسم الله جان دی، لکه اکټران موږ سره لکه پوره ټیم دی دلته کې او ټول به پکې انشاءالله دغه کوي لکه کرکټر کوي. په دې ډرامه کې د جنکیو کرکټر هم شته او که نه؟ دې کې به 2-3 جنکۍ لکه دومره تقریبا پکې مونږ اغستې دي. عجب وروره دا ماته ووایه د کراچۍ په ښار کې ژوند کوې، دلته استوګه کوې، دا ماته ووایه د کراچۍ په ښار کې چې څومره فنکاران دي هغو ټولو فنکارانو په مختلفو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده، ته څه وایې چې په دې ټولو فنکارانو کې ستا په نظر ښایسته بهترینه فنکار کم یو دی؟ نو عظیم بی لکه ډېره ښه خبره دې وکړه، لکه زمونږ فنکاران چې کم دي په کراچۍ کې چې کم دی که نه دو لکه سټیټ ډرامې هم کړي دي او ټیلی فلمونه هم جوړ کړي دي لکه ځان دپاره که نه، داسې سلیما سکوپ کې کار داسې خاص نه دی کړی که نه، تلي هم دي 2-3 هلکان تلي دي لکه فلمونو کې راغلي. ظلم انتها فلم دی هغه زموږ د کراچۍ نه دغه بونیری دی لکه هغه پکې کرکټر کړی دی او داسې زموږ سره رحمان شاه دی او مقرب خان بونیری دی او اکبر سواتی دی، لکه داسې مطلب زه پکې شومه رایټر عجب خان او امیر جانان، سید رحیم راجا دی، بسم الله جان دی او لکه ډېر وخت نه لکه دو ډرامې کوي. پوه شوې؟ عجب وروره ما تا ته دا مجلس وکلی چې په دې کې بهترینه ښایسته اداکار کم یو دی؟ که ټول بهترین اداکاران دي خو لکه که د یو نوم پکې علم نو دا نور به بیا پکې خفه کېږي که نه، نو زما په نظر کې ټول ښه اکټران دي لکه ښه اداکاري کوي. عجب وروره په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته، پښتنو ته، کتونکو ته که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې وي؟ نو عظیم بی زه خو به دا پیغام عوام ته ورکوم چې پوه شوې لکه زمونږ یو چینل دی وطن چینل، ډېر ښه چینل دی پوه شوې که نه او ډېر مشهور دی، لکه خو لکه تاسو مهرباني دا وکړئ چې په دې منې لکه کومنټې ورکوئ، غلطې کومنټې مه ورکوئ پوه شوې، لکه ښه صفا لکه د مینې ډک کومنټونه ورکوئ نو ښه به په دې منې زمونږ خفګان هم نه راځي او د عوام هم خفګان هم نه راځي پوه شوې، او زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ، ستاسو به ډېره مننه. ډېره مننه کور د ودان څه چې په دومره مصروف وخت کې د زمونږ چینل ته وخت راکوي او له مونږ سره د مرکه وکړه، ستا یو جان مننه. ګرانو کتونکو دا و عجب خان چې دلته سره هم د پښتو فلم انډسټري په حواله او د فن په حواله د خوند خوږې خبرې وکړي. تر بل پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.